وې چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما ته سم لار وښایه، او خدای توفیق د کلمې ویلو درکړو. توفیق لا اله الا الله محمد رسول الله دی وی. استاد وی چې ما کلمه ویله نو زه په سمه لار شم. نه، یوازې ستا وینا ته په سمه لار نه، بلکې دا کلمه به چې څومره ستا په ژوند کې وس وي، زور دی وي، طاقت دی وي، هغه به د دې کلمې د خورولو دپاره صرف کوي. چې دا یوازې زه نه، چې دا کلمه نور خلق مو وایي. ځکه چې 1,40,000 انبیاء علیهم الصلاة والسلام دا ټول راغلي دي د پاره چې د خپل قومونو ته وایي چې لا اله الا الله، نشته د معبود برحق الا مگر مغه یو ذات. د دې دنیا د خدایانو نه دا دنیا کټ کړي. نن نه اویا کال مخکې مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه فرمایلی چې د هندوستان خدایان چې دي هغه 33 کروڑ دي. 33 کروڑ او یا کال مخکې هغه وی چې اس وقت हिंदुस्तान के लोग 33 करोड़ देवताओं के कायल हैं. नौविया काल मख की 33 करोड़ खुदायान द हिंदुस्तान, उस 33 करोड़ खुदायान यवाजी द पाकिस्तान दी. دا یو دغه یو ډیر ښه شعر دی. هغه وایي چې د وړو وړو خدایانو دې بند کړم، د وړو وړو خدایانو دې بند کړم، لوی خدای ز بچا چاته سجده کړم. د وړو وړو خدایانو دی بند کړم، لوی خدای ز بچا چاته سجده کړم. هر تان اوچت سړی تخپل خدای ګڼي. هغه مطالبات چې کوم د خدای نه د کوړو دي هغه ته د بنده نه کوي. نو که په خوله نه وایي چې دا زما خدای دی، ستا عمل دا ثابتوي چې ته دا خدای ګڼي. ستا عمل دا نو عزیزانو د انبیاءو طریقہ کار داو چې دا د ځمکې په سر څومره د دنیا
د غیر الله د خدای قائل دي دا کټ کوي او د الله د خدای دعوت ولا ورک. لا معنا دا ده لا اله نشتا ایت نشتا تشتا اس نشتا الا اللہ مگر کشتا نو د خدای ذات تے. نستا شپارسن اعتماد او د ژوند ټولې واګې هغه صرف د الله د ذات په لاس کې ورکول پکار. صرف چې تا د زندګۍ نظام ټول الله ته وسپارلو ته ګوره چې الله بیا تا سره څه کوي نو ته به ګرځې او د دې لا اله الا الله سبق به خلکو ته خیر. دا لا اله الا الله دا څه شی دی چې یوازې بنی آدمو نه دا ویلي په خدای قسم چې څومره کائنات او موجودات چې دي سوا د خدای نه هغه ټول 24 غنټې په دې لګیا دي چې لا اله الا الله. دا دیوالونه دا اسمانونه دا ونی دا حشرات دا ټول کائنات دا داوی چې لا اله الا الله. موسی علیہ السلام یو ورځ خدای ته وویل چې یا الله ما ته یو داسې وظیفه وښایه چې د دې ټولو خلکو نه زه پټه کوم بل چاته پته نه. الله ورته فرمایل چې بد دا وایه چې لا اله الا الله. موسی علیہ السلام ورته وویل چې یا الله دا خو عام شی دی ټوله دنیا یې وایي بل څه شی راته وښایه. الله ورته فرمایل چې موسی په خپل ذات مې دې قسمی چې زما دا ټوله خدای په یو تله کې واچې او یو لا اله الا الله په بل تله کې واچې نو دا به پدرنه شي. تا ته څه ښکاري لا اله الا الله؟ نو عزیزانو لا اله الا الله چې ده دا ستاسو په دې ملک کې وګورئ چې د دې وزن څومره دی. د دې وزن څومره دی او دا بیا دې څه شي اندازه وکړئ. دا خلک یې ګڼي څه لا اله الا الله په دې کائنات کې سیوا بل څوک شته نه د لا اله الا الله نه کشتا او خلک یې څه ګڼي په دروغه به مو لا اله الا الله محمد لا اله الا الله بیا ورزیم سمنا ورزیم نه بیا دا هر وطن خپل خپل جبه ده صاحب چې په خپل جبه کې درته وي او زمونږه پریدوم یو جبه ده صاحب مونږه کلمه چې وایي لا اله الا الله لا اله الا الله نور مړه دا خدای ځان ته وګورئ نو
بیا ورپسې وای محمد رسول الله. محمد په خدای قسم د دې لفظ محمد تایید کانو کړي دي. ما سره یو کانه دي دومره دي دو ځای کې په صفا محمد لیکلي. اوس زمونږ استادو کلمې وګورئ لا اله الا الله محمد رسول الله. دا تقریرونه چې کوي صاحب د اخرایلی په ریډیو باندې یا ټلویزیون باندې بسم الله واوره خبرونه نمخ کې وي بسم الله الرحمن الرحیم خزم وي کسړی وي بسم الله الرحمن الرحیم کلمه دمر بدبخت قوم. انګریزای کې چې خبرونه وای داسې انګریزي وای ته به وای چې انګریز د پلارو او انګریز یې مور وا دا د مینې او د انګریز نه پیدا ده داسې انګریزي وای او کلمه چې وای هغه الفاظ نه ورځي. او بدبخت قوم او بدبخت قوم. چاله چې د خپل محبوب نوم نه ورځي نوم بدبخت قوم به داغه محبوب د قرب او داغه د شفاعت څه امید کوي چې نوم نه ورځي. مونږ خو یا خو دلې ونه رحمان بابا و یا زما په یار کې مهر او وفا نشتا یا زما په یار کې مهر او وفا نشتا یا دنیا ټوله به مهر به وفا شوا. یا خو مونږ لیونی او یا د دنیا ټوله لیونه. یو لفظ زتا است ایمانی وهم ما د طالبګری زمانہ کې شپږ میاشتې په یو لفظ د کولو لګولې وي. یو لفظ شپږ میاشتې او هغه د پاره په پټو تلاړه ما شیشه به میزان سره وړه. هغه لفظ داسې دی چې سو وخت کې وینو شونډې به په نه خوځي نو ما به شیشه کې ویل کته او لفظ به مې ویلو چې زما شونډې چرته ونه خوځي. تاسو خپه نشئ جمعې مونځ ته راغلي. د قرآن کریم د زده کړې دپاره په دې ملک کې وګرځئ 1 लाख کې یو سړی بم پیدا نه کړي چې چا بچو ته ټیوشن نیولې چې دې ته د قرآن الفاظ صحیح کی لیدلې نه چل لسم کې کا سبق وی ټیوشن ورته نيسي چې د بورډ امتحان دی فیل نشي اف ای بی ای ایم ای ټیوشن کوي پروفیسورانو سره چې د بورډ امتحان دی فیل نشي. لا اله الا الله محمد رسول الله باندې به د قیامت د امتحان دارو مداري چا ورته ټیوشن نیولې چې فیل نشي. عزیزانو سوچو کوي دیتا چې د الفاظ مدار اوس هغه لفظ تاسو هر وخت وایي دا ولد ضالین اوس ماوم وي
تاسو شیشه راوالی او ولدوالی نو وای که شونډم په خوځېدې نو بیا غلط دی دا الفاظ صحیح نه دي ما ته وګورئ غالين ما شونډې خوځي غالين وای استاد لکه وای را پاسو ممنا مونږ څنګه وای مخکې چې راته کوم حضرت ولاړی غم داسې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دعا داسې کوي کنه دا خپل پیرا بوکا کی داسې تی په دې بم شونډې نه خوځي توی دا توی زوی دا توی دا مونږ شونډې خو په خوځي توی ګوره او د جبه د منځ ده دا به تالو سره لګي او صراط قل وګوره زما شونډې نه خوځي او شپږ میاشتې دا یو ټکی یاد الته چل څو الته چل نور څه نو خو شوق داو چې دا د محبوب کلام دی نو خیز دا کول پکار د محبوب کلام زما عزیزانو دا الفاظ یوازې بنی آدم نه ویل کانو بم وی کانو ابو جہل راغه پلاس کی کہانی نیولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی سنگہا اندر کفے ابو جہل بود گفت ای احمد بگو تا چیست زود وایا کنه ته چې پیغمبر زما د لاس کې سدي گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان ته چې پیغمبرې نو زما د لاس کې سدي ته چې آسمانونو خبرې کې د لاس کې وای لاس کې سدي پیغمبر ورته وای چې زوم چې ستا لاس کې سدي کدا ستا لاس کې سدي دا پخپل وای ونه دای نشي ویلې تو وای په یو ګوته یا غلاس ته اشاره وکړه لاس نا आवाज راغی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ سفت دا ابو جہل پلاس کے کانو آواز اکر چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول دا دلاس کی من کانیو دم رہیو کانی پزمکر اویستوید پدیم جادو کو کانو په کوم لار به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تیرې ده په کوم لار اونو به आवाज کو چې لا اله الا الله او سرونه به ونو را ټیټ ک چې محمد رسول الله په کوم لار به چې تیر شو درې ورځې به دا غلار نه خوشبوئی تلا سپوږی نن دومره په خوند او په رنگ او په مزه د محمد څوک نوملی
لکه د نواز شریف به ورته وایي څه خوند دی. یا دا ستاسو کم سیاسی لیډران چې دي د دوی نام یې وګورئ، داسې په مزه یې راوړي، عزت مآب، ټول فراډ دی او دوکه ده.